زيلنسکي روسیا د ټولو اروپایي لاندې کول غواړي. دا چې څنګه پوره جزئیات په ویډیو کې وګورئ. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې برید یوازې د دوی تر خاورې پورې محدود نه دی، بلکې د مسکو موخه د ټولې اروپا لاندې کول دی. ولادیمیر زيلنسکي په خپل یوې تازه وینا کې پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې که د روسیې مخنیوی ونه کړي نو د جګړې اور به د دوی تر هیوادونو هم ورسیږي. هغه غوښتنه کړې چې د روسیې د انرژۍ پر تولیداتو بشپړ بندیزونه د جګړې مسکو پر راګرځولو کې مرسته کولی شي. د اوکراین ولسمشر ټینګار کړی چې د دغه هیواد په ختیځ کې د راغونډو شویو روسي ځواکونو پر وړاندې سختې جګړې ته چمتووالی لري، خو سره له دې چې د ملاتړو هیوادونو له لوري د تجهیزاتو مرستو لار څاري. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.